السلام علیکم ورحمت الله. ته ښه برابرې دا هغه بچی دی چې د دروغو افواګانې وي چې دی هم پکې تللی دی شهید شوی دی خو الحمدلله دی ژوندی دی. ته ژوندی یې که نه؟ ملګرو په دې سوشل میډیا باندې ډیر زیات دروغ هغه شروع ویل چې آیا د مولانا حمید الحق صاحب کم وړوکی زوی چې دی هغه هم په دې کې وفات شوی دی. نو نن چې کم دی د هغې ویډیو راله ویډیو تاسو وکته دا وخت چې کم دی په سکرین باندې تاسو ته ښکاري هم چې دا ماشوم هغه که تاسو وګورئ په سوشل میډیا ډیر زیات هغه چلیدو ویل چې دا پکې هم وفات شوی دی. یعنې که موږ یو طرف ته وګورو په سوشل میډیا داسې یقین کوله هم هغه څوک کولی نه شي ځکه حقیقت یو رنګ یو دلته چې کم دی بیا په سوشل میډیا بل څه خبر شروع لکه تر اوسه پورې زه به تاسو ته ویم چې څوک وایي چې آیا 10 کسان وفات شوي دي څوک وایي 20 دي. نو د کم مدرسې کم علما چې دي د هغو تر مخه چې 6 کسان پکې ویلی کېږي چې دا وفات شوي دي کم شهیدان کړی شوي دي. الله تعالی دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. یو طرف ته که مونږ د داسې ورونه دي چې کم د افغانستان سیمې سره تعلق دی نو هغه پرې ډېر زیات دي داسې د بده مرغه داسې د خوشحالۍ اظهار هم کوي هغه کمنټس به هم تاسو ګورئ. نو د هغو کم نظریات چې دي او زموږ د پاکستانیانو هغه به یو طرف ته او بل طرف ته اوس مونږ هغه طرف ته تله نه غواړو نه دغه بحث شروع کول غواړو چې آیا داسې چل ولې داسې پې خوشحاله دي دا قیسې میسې. خو به هر حال کوم د هلک ویډیو کوم ماشوم ویډیو چې راغلی و ما غوښتو زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.